د نوي قانون له مخې د ساختماني چارو د پیل جواز په 15 ورځو کې ورکول کیږي. د افغانستان اسلامي امارت د نورو سکتورونو ترڅنګ د ساختماني سکتور ودې ته هم ځانګړې پاملرنه کړې چې په دې وروستیو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د کابل ښاروالۍ د معلوماتو له مخې د ساختماني چارو جواز د امارتي ځمکو د نمرو د خرڅولو او ویش او د ساختمان د اجازې د ورکړې نوي قانون پر اساس چې د اعلی قدر امیر المؤمنین شیخ صاحب حفظه الله تعالی له لوري توشیح شوی دی په 15 ورځو کې اخیستل کیږي. په دې موده کې باید مراجعین د کابل ښاروالۍ د مقرراتو او طرز العمل مطابق معیاري نقشې جوړې او د اړوندو او زیدخلو ریاستونو معلومات په ټاکلي وخت تکمیل کړي. د معلوماتو د بشپړولو لپاره د ټولو اړوندو ریاستونو لکه د افغانستان برېښنا شرکت، اتفاقیې او برسونې امارتي شرکت، د زیربنا ریاست، د طرح او تطبیق ریاست استازي تر یو چتر لاندې راټول دي او ټولې چارې د یوې اونۍ په جریان کې نهایی کیږي. له دې وړاندې د چارې په میاشتو وخت اخیست چې مراجعین یې له ډېرو ستونزو سره مخ کړي وو. د همدې اسانتیاوو د رامنځته کېدو په پایله کې په کابل ښار کې ساختماني چارې زیاتې شوې دي. د کابل ښاروالۍ د معلوماتو له مخې په 1403 لمریز کال کې 895 جوازونه او د دې قانون تر منظورۍ وروسته د روان 1404 لمریز کال په لومړیو دریو روبو کې 1620 د ساختماني چارو د پیل جوازونه صادر شوي دي. اوس مهال په ساختماني سکتور کې زیات شمېر نوي کاري فرصتونه رامنځته شوي چې په ورته وخت کې د ساختماني توکو بازار هم ورسره غوړېدلی دی.